السلام علیکم. د پرمختګ ګامونه یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. آیا غواړئ چې په ډېرې انتهایی چټکۍ سره له هر ځایه وکولای شئ د خپلې خوښې پروګرام یا برنامه راخلاصه کړئ؟ نو راځم دلته درته یوه اسانه طریقه ښیم. له هر څه وړاندې پلی سټور ته لاړ شئ او په پلی سټور کې ون هاند اپریشن په نوم اپلیکیشن سرچ کړئ. د اپریشن ون هاند اپریشن د اپلیکیشن له سرچ نه وروسته به تاسو ته دغه برنامه چې په لومړي سر کې د دغه راخلاصه کړي. ما دغه برنامه له مخکې نه انسټال یا نصب کړې. راځم یوازې دغه برنامه خلاصوم. له خلاصولو وروسته تاسو ته وایي چې دا برنامه فعالول غواړئ، فعال یې کړئ. اوس نو تاسو ته دغه برنامه مختلف نوع اختیارات په لاس کې درکوي. مثلا تاسو که نه غواړئ چې د بک سپیس بک کلي نه استفاده وکړئ، یعنې کوم پروګرام کې غواړئ چې شاته ترې نه ووځئ، نو کولی شئ د هغه لپاره یو اسانه طریقه استفاده وکړئ. مثلا خو زه هغه باندې دلته کار نه کوم. راځمه یوازې په یو مورد کار کوم چې څنګه کولی شو په ډېرې چټکۍ سره له هر ځایه د خپلې خوښې اپلیکیشن یا برنامه خلاص کړو. نو د هغه لپاره مثلا ما سره دوه اختیارات دي چې آیا زه غواړم دغه برنامه د ښي لاس په واسطه خلاصه کړم او که د چپ لاس په واسطه. راځه ما په دواړو هم ښي لاس ته هم چپ لاس ته دواړو ته یو برنامه اچوم چې زه وکولی شم په ښي لاس باندې یو برنامه راخلاصه کړم له هر ځای چې وغواړم، او په چپ لاس باندې بله برنامه راخلاصه کړم له هر ځای چې وغواړم. راځم لومړی زه د چپ لاس لپاره یو برنامه لګوم. د چپ لاس لپاره د برنامې د لګولو په خاطر باندې نو تاسو کولی شئ شارټ سوایپ، لانګ سوایپ له دغو لارو نه استفاده وکړئ. شارټ سوایپ دا معنا مثلا که ته د لږ اندازې په د لږ وخت لپاره هم که دغه شیشه باندې خپله ګوته کش کړي په یو ډایرکشن باندې، په یو لوري باندې، نو همغه برنامه به راخلاصه شي. خو ځینې وخت موږ ډېری وخت موږ له موبایل نه استفاده کوو، نو موبایل دغه شیشه باندې خامخا د لږ کم وخت لپاره نو ګوته راکش کوو، نو بیا دا موږ ته اخلال جوړوي. راځم زه ورته وایم چې لانګ سوایپ، که د نسبتا لږې اوږدې شیبې لپاره موږ دغه ګوته په سکرین باندې راکش کړله، نو همغه برنامه دې ماته راخلاص کړي. نو هغه لپاره به تاسو لانګ سوایپ باندې کلیک وکړئ. تاسو چې کله په لانګ سوایپ یا اوږده کش کونه باندې کلیک وکړه، نو درې اپشنه درته ښکاره کېږي. لومړی کویک ټولز، کویک لانچر، ټاسک سویچر. اول مثلا زه ورته وایم چې په دغه ښي طرف ته که زه په سکرین باندې ګوته کش کړم، ماته د کوم یو کار وسي. راځم دغه لپاره یو کار ورته ښیم چې ماته دا وشي. مثلا زه چټ جي پي ټي سره ډېر سره کار لرم. زه ورته وایم چې هر وارې زه په سکرین باندې د لږ وخت لپاره ګوته کش کړمه، نو ماته د چټ جي پي ټي خلاصېږي. تا ته ټول اپلیکیشن یې ښکاره کوي چې کوم اپلیکیشن ته غواړې فعاله کړي. زه ورته وایم چې مثلا زه چټ جي پي ټي، دا چټ جي پي ټي انتخابوم. نو تاسو ګورئ د سټریټ رایټ لپاره ماته چټ جي پي ټي انتخاب سو. د لاندې دوه اپشن لپاره کویک لانچر او ټاسک سویچر. دې باندې یو بل ویډیو کې تاسو ته کار کوم، ځکه ویډیو اوږدېږي. دغه زه ورته نن کوم، مثلا زه نه غواړم چې دغه دې ماته کوم کار وکړي، دا هم نن کوم او دا هم نن کوم او له دې نه وځمه. اوس ګورم ازمه یم چې آیا نتیجه یې ورکړې که نه. نو تاسو چې هر کله ښي طرف ته د چپ اړخ څخه ښي طرف ته د لږ وخت لپاره هم دغه سکرین باندې ګوته کش کړئ، نو تاسو ته به چټ جي پي ټي له هر ځای چې تاسو هر چېرته چې تاسو اوسئ چټ جي پي ټي به خلاص شي. راځم یو وارې بیا ازمایم. مثلا زه هوم سکرین ته ځم، نو کش کوم یې. ګورئ تاسو چې یوازې په کش کولو باندې د یوې ثانیې لپاره زه کش کومه له چپ طرف څخه ښي طرف ته، نو همغه برنامه خلاصېږي. راځم د ښي طرف لپاره هم همداسې یو برنامه انتخابوم چې زه استفاده ترې وکړمه. راځم مخکې موږ په لیفت هینډل باندې کار وکړو، اوس په رایټ هینډل باندې کار کوو. شارټ سوایپ هم استفاده کولی شم، خو زه د مخکیني ځل په څېر باندې راځم لانګ سوایپ باندې کار کوم. راځم په لانګ سوایپ کې ورته وایم که زه له ښي اړخ څخه چپ اړخ ته په سکرین باندې د لږې شیبې لپاره ګوته کش کړم، نو ماته دې چې وسي یو برنامه خلاص شي. فرضاً زه له یوې برنامې سره ډېر سر و کار لرم، یعنې مثلا راځم ټلګرام انتخابوم. ټلګرام سره زه سر و کار لرم.
ورته وایم چې هر کله زه د لږې شېبې لپاره په سکرین باندې ګوته کش کړم ماته د ټلګرام انتخابېږي. نو ټولې اپلیکیشن یې درته راښکاره کوي. هر اپلیکیشن چې تاسو غواړئ، که وټساپ وغواړئ، ټلګرام وغواړئ، انسټاګرام وغواړئ، نو تاسو کولی شئ هماغه دلته انتخاب کړئ. فرضاً زه راځمه ټلګرام انتخابوم، پوه شوې. نو د انتخاب نه وروسته هماغه اپشن یا پلس، زه پلس ټلګرام استعمالوم. نو پلس او ټلګرام ته ورته شی ده. نو پلس مې انتخاب کړ، راځم دا نور نه د هغه ایسته کوم، نن کومې چې دغه دې کوم کار ما لپاره نه کوي. دا معنا مثلا که زه له د یو طرف نه ډایګونال تقریبا دا مایل ته وایي، که مایل ته ورباندې زه ګوته کش کړمه ماته دې چې شی اوسي ښکته طرف ته، او که په مایل ته ورباندې زه ګوته کش کړمه چپ طرف ته، د بیا داسې شی اوسي. زه ورته وایم چې اوس لپاره په هغو باندې څه شی مه کوه ماته. نو دغه ټول نن کوم، دا دې ماته کوم کار نه کوي. شارټ سوایپ باندې دا دې کوم کار نه کوي. وځمه له دې نه، اوس ازمویم چې آیا نتیجې یې ورکړې که نه. یوازې کم اندازې لپاره ګوته کش کوم په سکرین باندې، تاسو ګورئ چې ټلګرام یې راښکاره کړو. فرضاً زه راځمه دا بېرته بندوم، دا بندوم، هوم سکرین ته ځم. اوس یې ازمویم چې آیا د هوم سکرین نه هم همدا نتیجه ورکوي که نه ورکوي. یوازې ګوته کش کوم، ګورئ چې ټلګرام یې ښکاره کړو. دې نه لرې کېږم، وځم راځم هغه اولنی اپشن ګورم چې ما د لیفټ هینډل لپاره ما کومه برنامه لګولې وه، چټ جي پي ټي. راځم اوس یې ګورم، ګورئ چټ جي پي ټي یې ښکاره کړو. نو د دغه شان نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره د پرمختګ ګامونه یوټیوب چینل سره پاتې شئ. السلام علیکم.